ابن قیم به فرمایله وی په دنیا کې یو جنت دی، که دغه جنت ته داخل نشو نو ستا دپاره د آخرت جنت نشته. نو بیا هغه فرمایي چې په دنیا کې جنت دغه ایمان دی او د دې ایمان دا مټاس او دا خوږوالی او دا مزې دی او دا عبادت دی او په دې عبادت کې دا مزې دي او په دې عبادت کې دا خوږوالی دی او د الله تعالی سره دا تعلق دی او الله تعالی ته په دې سجدې کې چې کومه مینه او محبت دی او څومره مزه ده. عبدالله ابن مبارک به فرمایله وی تاسو یقین وکئ چې د شپې په آخري حصه کې د تهجد په دې مانځه کې چې کومه مزه او خوند مونږ ته میلاویږي، که د وخت بادشاهانو ته د دې د مزې پته لګېده او مونږ نه اخیستی شو نو مونږ سره به په توره جنګ کړی وي او دا مزه به یې رانه اخیستی وي. وایي دا د الله فضل دی چې نه په دې مزې پوهېږي او نه یې رانه اخیستی شي. ځکه چې کوم ظالمان بادشاهان وي هغه چې وګوري چې یو ملک کې د فایدې شی دی او د ګټې شی دی او د مزو شی دی، دلته تیل دی یا سونه ده یا نور جواهرات دي، نو هغې باندې بیا حمله کوي، هغې باندې بیا قبضه کوي. لیکن هغه به فرمایل یو خو دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې دې کې کومه مزه ده او بلې بیا وس نه کېږي زموږ نه به په کومې طریقې ووالي. الله تعالی سره عبادت کول او دې کې چې کوم مزه میلاویږي نو دا عین جنت دی او په دنیا کې دا یو ډېر د سکون زندگی انسان ته میلاویږي. یو ریسرچ شوی و، انګریزان مختلف ریسرچونه کوي. دا ریسرچ یې کړی چې په دنیا کې کم خلک سکون والا دي او پر سکون زندگی تیروي، ټینشن نه لري او خوشحاله زندگی تیروي. دوی د دې ریسرچ دپاره ډېر سفرونه کړي وو، مختلف ملکونه یې کتلي وو. اخره کې دې نتیجې ته دوی رسېدلي وو چې کوم د یو دین تابع خلق دي هغه په دنیا کې پرسکون دي، که هغوی سره دنیا شته او که نشته، هغوی سره کمال شته او که نشته، که د هغوی زندګي هر څنګه ده خو دوی مطمئن دي، د دوی تعلق الله تعالی سره دی. دا خبره هم نیمګړې ده. اصل خبره دا ده چې چا د صحیح دین لکه په دې وخت کې دین اسلام دی د دې صحیح تابعداري وکړه او په دې باندې دا الله ته رسیږي او جنت ته رسیږي او د الله تعالی رضا ته رسیږي. او الله تعالی یو مقام کې فرمایي چې ورضوان من الله اکبر، په دنیا کې ډېر نعمتونه دي، اوچت نعمت الله راضي کول دی او د الله رضا ده. نو څوک چې د الله په رضا کې لګي نو دا پر سکون زندگی تیری، دا به خوشحاله زندگی تیری، دا به مطمئنه زندگی تیری. اگر چې د جب خالی وي د سره به د اوسېدو دپاره خپل کور هم نه وي، د دپاره به د خوراک څه خاص اسباب هم نه وي، د اغوستو دپاره به څه خاص جامې هم د سره نه وي، د ګرځېدو دپاره به د سره خاص سورلی او موټر هم نه وي، لیکن دا به ډېر مطمئن وي، دا به ډېر خوشحاله وي، د ده چهرې نه به هغه خوشحالي معلومیږي.